يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم تو ورسوا هغه څه چې تو ته د خپل رب له طرفه نازل کړل شوی دی او کته دا کور ونه کې نو ته د هغه الله تعالی پیغام نه دی رسولای او الله تعالی تو د خلق نه بچ سوتی بشک الله تعالی کافر قوم ته سید الیار نه وشي. اے رسول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. تو یا اے اهل الكتاب تو سے د حق په هیڅ شي باندې نه یی یعنی د تو سے هیڅ بنیاد نشتا تر هغه پورې چې تو سے تورات او انجیل قائم کړي او هغه چې تو سے تا د خپل رب له طرفه نازل کړل شوی دی خامخا هغه کتاب چې تو ته د خپل رب له طرفه نازل کړل شوی دی چې قرآن دی په دې کې ډېر خلک سرکشي او کفر لازما ورزیات کړای نو ته په کافر قوم باندې مخه پکېږه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشک هغه کسون چې ایمان وروړی دی او هغه کسون چې یهودیان او صابیان او نصرانیان دي هر چا چې په الله تعالی او د آخرت پرېز ایمان وروړ او نیک عمل وکړ نو په دې باندې نه څه ویره شته او نه به دوی غمجن کیږي.